رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب في الاستقامة، چې دا اتم باب دی په بیان د استقامت. د دینه مخکې و بابونه تیر شول چې مخکنی باب هغه د یقین او د توکل په باره کې و، او دا باب د استقامت په باره کې دی. مقصد د دې باب دا دی چې په دې باب کې به امام نووي رحمه الله تعالی عنہ د استقامت متعلق آیاتونه او احادیث راوړي به. دې ته ویل کېږي منازل السائرین، هغه خلک چې الله رب العالمین ته سفر کوي، الله رب العالمین ته روان دي. نو کوم خلک چې الله تعالی ته رسیږي، هغې لپاره څه اعمال، څه کارونه پکار دي، څه صفتونه پکار دي. هغه صفات، هغه اعمال هغه په ځان کې راولي، ته به الله رب العالمین ته رسیږي. په بل تعبیر باندې دې ته موږ وایو پوړی، مدارج. دا پوړی دي، دا سیړی دي، په دې به ته ځان الله رب العالمین ته رسوي. نو کوم انسان کې چې استقامت راشي، په دین باندې کلک او مضبوط پاتې شي، په عقیده توحید باندې، دا انسان د خپل منزل مقصود ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو ځکه دلته سره راوړي استقامت. اول استقامت دا څه ته ویل کېږي؟ کله چې زموږ په ذهن کې د استقامت معنا دا پریوزي او استقامت په مقصد باندې پوه شو، مخکې د احادیث آیاتونه د هغې وضاحت به انشاءالله په خپله زموږ په ذهن کې به راځي. استقامت ویلی کېږي برابروالي ته. برابروالي معنا ده چې بلکل ته سیده ودرېږي، دا لغوي معنا ده. برابر شي، برابر ودرېږي، نه دی خوازي نه اخوازي، په صحیح اسلام باندې په صراط مستقیم باندې روان دي. ته استقامت په آسان الفاظو کې ویل کېږي. یا استقامت تعریف دا دی ان يثبت الانسان على شريعه الله سبحانه وتعالى كما امر الله. انسان د الله په شریعت باندې چې قرآن او حدیث دی، په دې باندې کلک پاتې شي، څرنګه چې الله تعالی دته حکم کړل، څرنګه چې الله رب العالمین دته حکم کړل، دغه شان د دې په غي باندې کلک پاتې شي. دې څه ویل کې استقامت. نو استقامت داسې په یو ځای کې نه دی چې په کم ځای کې ته په استقامت به اختیاري او کلک په ودرېږي. که سفر کې، که په حاضر کې، که په کور، که بار هر ځای کې، که بازار کې، بالکل کلک په ودرېږي، د الله په دین باندې روانې. دې د استقامت ویل کېږي. استقامت چې دی، علماء دا لیکلي، یو استقامت دی، یو کرامت دی. کرامت دا هم د نیکانو خلکو صفت دی، د الله د اولیاء او د صحابه کرامو. خو دا استقامت د غینه بیا زیات غوره دی. ځکه کله کله یو سړی نیک عمل د الله ولی دنه کرامتونه راښکاره کېږي، خو کله چې د استقامت صفت الله نه ورکړي او د کلک نه ولاړ د الله په دین باندې، د الله په توحید باندې، په قرآن او سنت باندې، دغه کرامت دل بیا فائدہ نه ورکړي. ډېر داسې نیکان بزرګان چې هغه په شروع کې بالکل برابر او کرامتونه ته راښکاره شوي دي، یا بغي باندې فخر کړل، یا بغي باندې غرور کړل، نو د مر په ټیم کې یا مر نه مخکې دغه خاتمه چې دا خراب شو، خاتمه دا خراب شو. ډېر نیکان داسي. دیو جن علماء ذکر کوي الاستقامت خیر من الف کرامه. دیو سړي زر کرامتونه راښکاره شي، نو دا استقامت د غینه غوړه دی. استقامت دې ته ویل کېږي چې الله په توحید، په قرآن او سنت باندې برابر تیرېدل، په غي باندې روانېدل تر مرګ وخه پورې. نو تر مرګ وخه به د قرآن او سنت باندې روانې، نو ان شاء الله د انسان خاتمه الله تعالی ښه کوي او د آخرت نعمتونو ته الله نصیب کوي. نو دیو جن استقامت دا یو ډېر اهم او ډېر مهم صفت دی. د ابلیس ته وګوره، دا باره کې راځي علماء لیکلي چې دا هم د ملائکو په جماعت کې خو د استقامت الله نه ورکړي. نو ابلیس چې دا ملائکو جماعت نه کم ځای ته راوت، دا په طریقه د مثال ذکر کوو. دارنګي واقع د بلعام بن باعوره چې دا هم نیک عمل سره په شروع کې خودتم استقامت الله نه ور کړی، استقامت صفت بده کینو.
نو د هم څه شو ګډوډ شو خاتمه چې دا خراب شو. او بیا فرمایي مدارج السالکین کې ابن قیم رحم الله فرمایي د بعضو عارفینو قول ذکر کړل او چې الله نه غواړي استقامت غواړي کرامت مو غواړي دا مو چې الله موږ پلان کې کرامت راکې پلان کې راکې دغه په خپل ځای باندې چې انسان کې استقامت راغی دنه په خپل کرامتونو صادري الله به دنه صادري. نو اطلب الاستقامه ولا تطلب الكرامه او استقامت طلب کې هو کرامت ما طلب کوي. نو همیشه په دعاګانو کې ودا دعا وختل پکاره یا الله موږ ته صحیح عقیده د قران او سنت نظریه دا موږ ته نصیب کې او زمون عمل زمون عقیده د قران او سنت برابر کې په دې باندې صبر استقامت راکې په دې باندې موږ د سره کې صبر استقامت راکې دا دعاګانې بار بار وختل پکاره. بیا استقامت څه ویل کې نو ټول صحابه کرامو تعریف سره راجمه کې غوړل کې عمل ته دغه تعبیر راوځي عمل یعنی عمل کوا. استقامت سې دې نه ویل کې چې سړی خالي ربنا الله وای بیا نه عمل کوي نه موږ کوي نه او داس کوي یاره وای ما اقرار کړی دی نه بغي باندې استقامت اختیارول نو غي ویل کې څه عمل بکای عمل نو دې استقامت ویلېږي. کله ته عقیده توحید اختیار کړه د الله رب العالمین د ربوبیت اقرار دی کو نو پسې عمل کوه دا عمل به کوم خبرې کوي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين چې تعالی مر راشي تعالی سره راشي مرګ راشي. نو عام تعریف چې ټول راجمه کې دي د ولکي عمل العمل بدين الله د الله په دین باندې عمل کول یادارنګ عمل کول د الله په شریعت په طریقه مطابق د مرګ وخه پورې دي د څلګ استقامت. صحابه کرامو دغه مختلف تعبیرات دي مبارک چې استقامت څه ویل کی. ابو بکر رضی الله عنه فرمایي استقامت دي ته ویل کیږي چې الله تشرک بالله د الله سره برخداران نه جوړي په ژوند کې هم چرته د الله رب العالمین سره برخداران جوړ نه کی. کله چې تا شرک ونه کو توحید عقیده دی وساتله نو بیا فرمایي فلم يلتفتوا الى غیره بل طرف ته اوړي نو یعنی خپل زړه همیشه الله طرف ته برابر ول متوجه کول او دارنګي خپل توجه نه اړول د الله نه واسه بل چاته د استقامت ویل کی د سویل کی استقامت. عمر رضی الله تعالی عنہ وايي استقامت دي ته ویل کیږي ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروغ روغان ثعالب. استقامت دي ته ویل کیږي کوم حکم چې الله رب العالمین تا ته کړی دی اته کوم کار چې الله منه کړی بس دغه کوا کوم کارونه باندې الله رب العالمین حکم کړل او کوم کار چې الله منه کړی بس دغه کوا ولا تروغ روغان ثعالب د ګډړم چې تا خو دی خو مزه یعنی کله چې تا د خبر راځي الله حکم دی او کله چې تا د خبر راځي مونږ الله رب العالمین د دې کار نه منه کړیو نو بس دی باندې کلک شه مضبوط اوسېګا کوم خبرې تر مرګ خبرې ولا تروغ روغان ثعالب د ګډړم چې کله اخوا کله دی خو یو اټه بل اټه مګړوډیږي دغه د استقامت ویل کی. عثمان رضی الله تعالی عنہ تعریف ذکر کړي چې استقامت دي ویل کی اخلصوا فی العمل بس په عمل کې همیشه اخلاص ساته عمل کې همیشه اخلاص ساته د استقامت ویل کی یعنی هر عمل د الله رب العالمین د رضا لپاره کول د دې څه ویل کیږي استقامت ویل کیږي. او علی رضی الله تعالی تعبیر ذکر کوي او اد الفرائض څومره چې فرضي حکمونه بس د ادا کوي د استقامت ویل کیږي. دا ټول تعبیرات چې راجمه کینو دین جوړیږي عمل جوړیږي. هر صحابي تعریف هغه دلالت کوي په عمل باندې فرایض ادا کول دا هم عمل لګن په عمل کې اخلاص ساتل دا هم یو عمل لګ دارنګ د الله حکم منل ادارې کوم کارونه چې الله رب العالمین موږ منع کړی هغه نه کول دا هم یو عمل لګ نو تعبیر به دا شي څه ویل کی عمل دغه د استقامت ویل کی. بیا استقامت لپاره ارکان دي ارکان معنی د استقامت په څه شی باندې ولاړ دي چې د استقامت ارکان انسان و پیژني نو ان شاء الله الله رب العالمین د انسان چرته ګډوډ نه کی او د انسان ته الله استقامت بیا نصیب کی تر مرګ او خبره یو پای کې سره العقیده الصحیحه کله چې الله رب العالمین ته صحیح عقیده در نصیب کړه شغی ته عقیده توحید ویل کی عقیده توحید کې د الله رب العالمین د ربوبیت اقرار کول د اولوہیت اقرار کول او د الله د اسماء او صفات اقرار کول غمنل دا توحید عقیده چې الله تعالی نصیب کړه چې غي د ویل کېږي اصول اعتقادیات او دارنګ ایمانیات هغه الله رب العالمین تعالی نصیب کړه یو او دا الله نه غواړي او دویم دا اتباع السنه د نبی سم تابعیت کول
دې د ولکې د استقامت په څه شي ولاړ دی؟ صحیح عقیده باندې ولاړ دی، یو په اتباع سنت باندې ولاړ دی. لکه ډېرو خلکو عقیده خرابه، شرک کوي، بدعات کوي، دی په هغه باندې کلک ولاړ دی. د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې نه د عمل مخالف دی، نو دی په هغې باندې کلک ولاړ دی، دې ته نه ویل کېږي استقامت. لکه دا وروستو ایتونو کې دا خبره روانه ده. نو یو د العقیدة الصحیحه، صحیح عقیده، صحیح نظریه، دا د الله رب العالمین غوښتل، او صحیح عقیده دا برابرول خپله، او سره اتباع سنت د نبی سم تابعیاري کول. دا یو قسم دوه مضبوطی پوړی شوي یا دو بنیادونه شول. دریم الوسطیه، ځان کې وسطیت پیدا کول. عقیده صحیحه دا بل الله نه غواړي، عمل به د شریعت برابرای، او الوسطیه په درمیانه لار باندې بځي. الوسطیه دا تعبیر ځکه دی چې ډیر خلک داسې چې هغه افراط او تفرید شروع کړي. لکه وسطیه دې ته ویل کېږي چې یو سړی کافر دی، هغه ته کافر ووایه. یو سړی منافق باندې منافق حکم اوله کوم چې قرآن او سنت هغه لګول دی. دارنګه په معمولی خبره سړی کافر کول دا کار باندې کوي. یو سړی د کفر کار کوي، هغه چې قرآن او سنت د کفر فتوا لګول هغه خو لګي، خو چې قرآن او سنت د کفر فتوا لګول ته هغه نه کوي، ځکه ته بیا د بی اعتدالۍ په لار روان شي. نو الوسطیه صفت په ځان کې پیدا کوي، درمیانه لار. مثال هغه مخکې ذکر شو، یو سړی کافر دی، کافر وته وایي. او دارنګه یو سړی مؤمن دی، مؤمن ته کافر مه وایه، او کافر ته مؤمن مه وایه. الوسطیه د اعتدال لاره دا بلټئ. الوسطیه بدی کوي افراط او تفرید دا باندې کوي. څلورم الخلق الحسن، ښایسته اخلاق برابرول خپل. دې ته ویل کېږي دا څه شی؟ الارکان الاستقامه. د استقامت ارکان چې استقامت دا په کوم خبر باندې ولاړ دی، او دا انسان ته الله رب العالمین چې استقامت نصیب کړي دا کوم وخت پورې، نو د مرګ وخت پورې وي تر څو پورې د کې را سرور خبر راشي. عقیده برابري، عمل سنت هغه برابري. الوسطیه په خبرو کې اعتدال، دارنګه په دعوت کې اعتدال، او په فتوا کې اعتدال، دا صفت بده کې راشي. او الخلق الحسن چې ښایسته اخلاق. ښایسته اخلاق معنی دا چې خپل خپلوانو سره ښایسته اخلاق، د مسلمانانو سره د هغو سره ښایسته اخلاق، او د حیواناتو سره ښایسته اخلاق. نو دا انسان په څه باندې روان دی؟ په استقامت روان دی. انسان په څه روان دی؟ په استقامت باندې روان دی. دا به ځان کې راوستل، دا به الله نه غواړي. هر انسان د خپل نظریې ته سوچېږي چې آیا زه په عقیده صحیحه ده زما څه شته که نشته دی، زما عقیده غلطه ده او که دارنګه صحیح ده، زما په عقیده کې بدعت او شرک خو نه پروت کن. هر انسان د خپل نفس محاسبه وکړي، او اتباع سنت خپل عمل ته وګوره چې زما د عمل شریعت برابر دی که مخالف دی. که چېرته برابري د الله فضل، د الله شکر ادا کړه. دریم الوسطیه، دارنګې په کومه لار ته روانې، ځکه افراط او تفرید دا باندې کوي. الوسطیه وکذلک جعلناکم امه وسطا، دا امت وسطیت والا امت ته، درمیانه امت، غوره امت ته. نو دوی بس کوي په افراط او تفرید باندې کوي، په خبرو کې افراط او تفرید باندې کوي. یو شی مستحب دی هغه فرض کوي، نو یو شی فرض دی هغه مستحب کوي. نو د هر شي خپل خپل درجه ساتل او په غیبه فتوا ورکول، دې د الوسطیه ویل کی. الخلق الحسن اې د صفت من کې شته کې نشته، دې د ویل کی د استقامت ارکان. بیا د استقامت په انسان کې څنګه پیدا کی، د دې لپاره مې څو خبرې د غزان سره ساتل پکار. ځکه د هر یو شي لپاره چارج کنه، دا بلب الله یو بلیږي چې کله بیټری چارج، نو چې بیټری چارج نه بلب کار باندې کوي. استقامت دې لپاره کم چیزونه ضروری دي چې پتا کې استقامت پیدا شي. دې لپاره کم اسباب دي، غیر ویل کېږي الاسباب المعینه. هغه کارونه چې تعالی په استقامت باندې ستا تایید کوي، ستا مرسته کوي، هغه په ځان کې راوستل او دغه اهتمام کول. یو بغي کې دا التعلق المسجد والمدرسه، د جمعه او د مدرسې سره تعلق ساته، نو ته ان شاء الله په استقامت باندې روان. کم خلک د جمعهونو د مدرسونو چې لري، دارنګه دعوتو ته نه حاضري، د الله او د الله رسول خبره کی یا غ اورینو، دا انسان چې دا ګډوډي وجدار چې انسان کله د الله رسول خبرې ته غوږ نه ږدي، یا دارنګه بالکل ځان بے پروا کی، جان بوجھ کر پاسي، یا اسی بزان کې غفلت صفات راوري، نو سړی چارچا بیرګوي د کافرو دعوت، د مشرکین او مبتدعين دعوت دا شروع، او صحیح دعوت ته غوږ نه ږدي، او د دارنګه د حق پرستو جماعتونو دارنګه مدارس شغی کې د الله او د الله رسول خبره کی، کار سوګي چې الله او د الله رسول خبره کوي، هغه نه اوري، دغه سره تعلق نه ساتي، نو دا انسان به ګډوډيږي، دغه استقامت صفت نه پیدا کیږي، دغه استقامت صفت نشي پیدا کېږي. نو اول صفت بزان کې راوستل غسره المسجد والمدرسه، د جمعه د مدرسې تعلق ساتل، فخپلم داسې پروګرامونو ته حاضرېدل چې کې د دین خبرې کیږي.
او دا رنګ د دین شعبو کې ځان داخلول کار دین شعبې ای کې ځان داخل کړه دین کار کوا د الله او د الله رسول طرف ته دعوت ورکوا خپل عقیده برابر ساده او د جماعت او د مدرسې تعلق ساده خپل بچی داخلول نو دا هم د انسان د لپاره څه دی الاستقامه د استقامت لپاره مددگار غسه جماعت او مدرسه دا خپل تاسو تجربه کم سړی چې جماعت او مدرسې ته حاضرېږي او دا رنګ 15 وخت موږ کوي یا د دین خبرو ته غوږ دی او په خالص نیت باندې غیته کینی نو دا ان شاء الله دا سړی چې د استقامت باندې روان د الله رب العالمین صبر استقامت د نصیب کې دی بالکل کلګي دی بیا څوک دوکه کول نشي دلیل باندې بیا روان دویم چې هغه سره حضور مجالس العلماء د علماء مجالس ته حاضرېدل ځکه چې کله سړی د علماء مجالس ته حاضر شي او پای کې د الله او د الله رسول خبره کیږي د صبر د استقامت خبره کیږي د انسان زړه ته د الله او د الله رسول خبره به نه نوځي دی بغي باندې کلک شي چې کله بغي باندې څنګه کلک کیږي چې کله د علماء مجالس ته حاضري العلماء ورث الانبیاء هغه علما چې الله تعالی ولي انما يخشى الله من عباد العلماء هغه پروګرامات چې کې د الله او د الله رسول صفاتونه کیږي پای کې صحابه کرامو صفاتونه کیږي داسې مجالس ته حاضرېدل نو دی انسان ته الله رب العالمین سره نصیب کی استقامت نصیب کی دریم الدعاء والذکر د الله نه دعاګانې غواړي ځکه استقامت د ډېر ګران شی دی ډېر ګران شی دی دا په خله کې ویل دا په الفاظو کې موږ ته لږ آسان ښکاري استقامت او استقامت خدا ډېر ګران شی ځکه ډېر خلک دا شو دی د فتنو هغه شکار شوی دی ښکار شوی دی او ډېر خلک په غلط دعوتونو بس روان دي هغه ډوډ شوی دي خاتمه چې دا خراب شوی دی استقامت ډېر ګران شی دی الدعاء والذکر د الله رب العالمین په دعاګانو غواړي او ذکر اذکار ډېر زیات کوي او څلورم دا خمس صلوات 15 وخت چې یو سړی موږ کوي ان شاء الله علماء لیکلي چې د انسان د بچرته ګډ ور نشي دیو بسې لار باندې رواني صبر استقامت به الله رب العالمین نصیب کوي سړی 15 وخت موږ کوي د جمع پابندي چرته د تکبیر الله نزي نو دې انسان ته الله رب العالمین سره نصیب کوي استقامت نورم ډېر څه اسباب دي بلکې سورۃ هود کې علماء لیکلي چې د اخیری رکوع تول ولا بغي باندې غور او فکر وکړه او په صحیح معنی باندې دغه تلاوت وکړه دغه په معنی باندې دغه په مقصد باندې سوچ فکر وکړه نو پای کې الله رب العالمین د استقامت اسباب ذکر کړی دي استقامت اسباب بیا بغي کې ذکر دي خو بهرحال د یو خبر ذکر شي چې غیته ولکې الارکان یا الاسباب المعینه ارکان سو عقیده برابرول اتباع السنه الوسطيه بزن کې اعتدال پیدا کول افراط او تفرید نه کول او الخلق الحسن خسته اخلاق او دغه لپاره داسې چیزونه چې انسان چارج کی او پای کې استقامت صفت پیدا کی نو هغه ته ویل المسجد والمدرسه جماعت او مدرسې تعلق ساتل او د علماء مجالس ته حاضرېدل او الدعاء والذکر او 15 وخت څه دا مونږ کول 15 وخت مونږ کول چې کله انسان دا اسباب ځان کراولي د انسان ته الله رب العالمین استقامت نصیب کړي اوس امام نووي رحم الله تعالی عنہ آیاتونه راوړي د استقامت مبارکي او دغه نه بعد به حدیث ذکر کړي قال الله تعالی فاستقم كما امرت الله خپل پیغمبر ته اوس خطاب کوي په استقامت باندې اے پیغمبر فاستقم کلکشا کما څنګه امرت چې حکم کړی شوی تا ده فاستقم پیغمبر ته الله تعالی ته خطاب ذکر کوي کله چې الله تعالی خطاب پیغمبر ته ذکر کوي نو بعضی خطابات داسي چې هغه خاص په پیغمبر ګوري او بعضی خطابات داسي چې هغه پیغمبر ته وي او امت ته وي دا دلته یو قاعده ده او چې کله بغي باندې دلیل نه په خاص خطاب باندې نو هغه خطاب بچاته امت ته وي نو په هغه قواعدو کې یو قاعده دلته مفسرین ذکر کوي چې فاستقم کما امرت اے پیغمبر استقامت وکا استقامت اختیار کا کما امرت څنګه چې تا الله تعالی حکم کړل عامل له ولامته امت تم دا خطاب دی نو پیغمبر تم دا خطاب دی کل واحد یجب علیه ان یستقیم په ټول باندې دا فرض ده دا خبره چې هغه استقامت اختیار کړي څنګه به استقامت اختیاري کما امر څنګه چې الله تعالی حکم کړل مفسرین ذکر کوي دلته الله وايي کما امرت څنګه چې الله تعالی ته حکم کړل دینه معلومه شي چې استقامت دی د ولکې چې الله او د الله رسول څنګه الله ویلي په قران کریم کې په هغه لار پسې تلل دغه د استقامت ویلې کې ځکه اوس ګور الله موږ ته باندې حکم کړل په قران کریم کې په توحید باندې الله موږ ته حکم کړی دی د شرک نه الله موږ نه کړیو لکه سړی دغه عقیده د شرک ته اته ته وایي چې لکه استقامت اختیار کوي زه خو په استقامت روان یم نو چې عقیده خراب ده الله په شرک باندې حکم نه کړي په شرک الله مکمل رد ذکر کړی دی او ډیرو سوراتونو کې نو کما امر د څنګه چې الله حکم کړی دی د الله د وحی مطابق دغه د استقامت ویلېږي ومن تا معك هغه څوک چې هغه ګرځېدلی دی الله تعالی ته معك استا په تابعداري کې صحابه کرام مراد دي هغه تم د استقامت دا حکم دی نو سوره هود نو دې کې الله رب خپل پیغمبر ته خطاب ذکر کړل
او سورۃ الاحقاف کې الله تعالی فرمایي سورۃ فصلت کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. په دې آیاتونو کې الله رب العالمین د استقامت نتیجه ذکر کړي. کوم خلکو کې چې استقامت صفت راشي دغه دنیا هم الله خګي او آخرت هم خګي. او دلته الله تعالی بشارتونه ذکر کړي د ملائکه په واسطه باندې. دا زیر صحابه کرامو ته بیا د امت صحیح مؤمنانو ته ځکه صحابه کرامو صفات په مختلفو سورتونو کې راغلي. یو دلته الله تعالی دغه صفت ذکر کړي چې دا صحابه کرام هغه خلک ته چې قران ته وګ دي او قران کریم باندې عمل کوي. نو پاتو طریقو بشارت الله رب العالمین دوی ذکر کړي. دا زیر صحابه کرام تم دي د دې امت مؤمنانو تم دي. د دې امت په مؤمنانو کې چرته دا صحیح صفت راشي استقامت هغه تم دا بشارت ده. ان الذين يقينا كسان قالوا چې ویل دي ربنا الله رب زمنګ الله تعالی دی. ربنا الله رب زمنګ الله تعالی دی یعنی ای خالقنا و مالکنا. الله زمون خالق دی الله زمون مالک دی الله زمون ټول کارونو مدبر دی. نو چې کله د ربنا الله د کلمې اقرار وکړو توحید اقرار وکړو ثم استقاموا نو بیا یې کو استقامت اختیار کړی دی او بیا کلک شوی دی په دغه سو توحید باندې. امنو به رب په الله باندې ایمان د الله په دین باندې بغي باندې خوشاله دل د الله په شریعت باندې خوشاله شوی دی د الله په فیصلو خوشاله شوی دی. نو قالوا ربنا الله چې کله دوی د دې خبر اقرار وکړو ثم استقاموا یا استقامت ولګي مخکې تعریف ذکر شو چې نیک عمل ته ولګي نیک عمل کړل او نیک عمل کوم خبري تر مرګ خبري ثم استقاموا. نبی الله تعالی فرمایي تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. الله وی نازلېږي په دوی باندې ملائک را کوزيږي دوی د بارا دا به کوم نه را کوزيږي. نو په دې کې چې مختلف اقوال دي الا تخافوا ولا تحزنوا دا ملائکه تر کوزيږي. زید بن اسلم تفسیر ذکر کوي چې دا زیر په درو ځایونو کې دي. په وخت مرګ وته ملائکه وي الله تخافوا ولا تحزنوا. اے مؤمنه هغه استقامت ولا مؤمن چې صحابه کرام دي د امت مؤمنان دي الله تخافوا مې یریږي څه نه مې یریږي ځن کدن دي سخت نه مې یریږي یا الله تخافوا د قیامت ورځې غبرهټ د قبر دینه مې یریږي دراتون کې حالات نه چره په امن کې بشارت ولورږي. او بیا فرمایي په قبر کې وتم د ملائک راځي چې الله تخافوا ولا تحزنوا مې یریږي مغم جن کېږي خفقان مکوي. او چې کله قبرونه نه پورته کېږي نو بیا د قبر در پورته کېدلو په ټیم کې وتم ملائک وایي چې الله تخافوا ولا تحزنوا. دا کوم خلکو چې د الله په دین باندې کلکوال اختیار کړل او د الله په دین کې د مشکلات راغلي خو صبر استقامت دوی د چره د الله رب العالمین د ذکر کوي د ملائکه په واسطه باندې. امام ابن کثیر وايي دا غوړه قول له او دا ته بیا ملائکه په دغه ټیم کې بشارتونه ذکر کوي. تفسیر بیضایی وايي چې په دنیا کې وته الله تعالی ذکر کوي دوی باندې چې کوم حالات راشي مشکلات راشي دوی سینه وته الله تعالی چې دا سینه کولاو شي هغه خوف او حزن نه دندري شي. الله تخافوا ولا تحزنوا مې یریږي. تفسیر امام مجاهد رحم الله تفسیر ذکر کوي چې مې یریږي د مرګ نه او مغم جن کېږي د خپل اولاد نه. کله چې انسان وفات کیږي شاده بچی پاتې کیږي مور خپل پاتې کیږي ملائکه ته الله تخافوا ولا تحزنوا مې یریږي او ولا تحزنوا مغم جن کېږي على ما فاتكم سج تاسو نه چې شاده پاتې کیږي په دې باندې غم او خفقان دامه کوي دې باندې غم چره او خفقان دامه کوي. او عطا رحم الله تفسیر ذکر کوي چې ملائکه ته وای الله تخافوا ولا تحزنوا مې یریږي د ثواب درت کېدلونه کم ثواب چې الله رب العالمین تاسو له مقرر کړی دا به تاسو ته خامخا ملاويږي. او الله فرمایي زه دغه ثواب قبلوم او په دې باندې موږ قم جن کېږي چې زموږ ګناونه شو دي الله عزت را ګناونه معاف کوم. او ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون کله چې ملائکه دونه روح چې د اخلي نو زیر او تورکه جواب شروع خوشاله شي بالجنه التي باغ جنت باندې تاسو وعده شوی. ځکه کله چې انسان وفات کیږي دته تکلیف هم کنه مؤمن دی خو کله کله تکلیف وته می خو مؤمن ته تکلیف هم خو چې کله ملائکه له زیر ورکې نو زړه خوشاله شي. او بیا ته نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا ملائکه ته موږ تاسو دوستان یو فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې په دنیا کې موږ تاسو دوستان یو او فی الاخره په آخرت کې یو. یا په دنیا کې دوستانه غداوه چې دنیا کې دا ملائکه چې د خلکو ته الهامونه کوي او د خیر خبرې طرف ته الهام وتوږي او پزړه کې چې د خیر خبره دا واچي نو دا سو دا دوست دی. یا دا نه کې د ملائکه د مؤمنانو پر دعاګانې غواړي نو دوست لپاره دعا غواړي موږ تاسو دوستان یو. او فی الاخره په آخرت کې تاسو دوستان یو. په آخرت کې د ملائکه ملګرتیا به د انسانانو ته نصیب کیږي او په آخرت کې به د ملائکه په توای چې کله قبرونه را پاسيږي لم تراعوا تاسو مې یریږي ملائکه ول دا ډاډ ورکړي تسلی ول ورکړي. تاسو خپل سوچو کې چې داسې غبرهټ د یری حالت هر انسان خپل په نفسي د خپل ځان فکر به وسره خپل ځان او خپل فکر به وسره چې ما سره معاملې کی خو ملائکه پر دې در تسلی د پاره چې لم تراعوا تاسو ونه یریږي. او بیا د فرمای ولکم فیها ما تشتهي انفسکم
تاسو لپاره هغه څه چې تاسو نفسونه سواړي اولکم فی ما تدعون هغه تاسو لپاره به جنت کې تاسو ارمان کوئ تاسو شي ارمان کوئ هغه تاسو ته ملاوي یا تاسو روحونی سواړي هغه تاسو ته ملاوي نزل من غفور رحیم الله من مستیاده من رب نزل من غفور رحیم من مستیاده طرفه د بخون کې ذات نه رحیم او رحم کون کې ذات ګوره په دنیا کې کله انسان لا یو انسان راولي بل انسان من مستیا ورکړي یا 3 ورځې ورکړي یا 2 ورځې ورکړي خدای الله من مستیا کوم خبره ده همیشه نزل من غفور رحیم ده الله من مستیا ده سره همیشه ده داس نور آیتونه امام نووي رحمه الله تعالی ذکر کوي بیا فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا